وس وایي څه. جملې پکې جوړو، دوه جملې زه جوړم، یوه جمله تاسو جوړه کوئ. کله چې موږ چاته وایو کنه دوستانو، یو څوک درته څه ووایو او موږ ورته وایو له دې څخه ستا څه مطلب ده، له دې څخه ستا څه مطلب ده، یا ستا مطلب څه شی ده له دې څخه. دا جمله په الماني ژبه داسې وایو: Was meinst du damit? Was meinst du damit? له دې څخه ستا څه مطلب ده. او موږ چې یو ځای ته روان یو، یو څه واقعه پېښ شوي وي، موږ خبر نه یو، موږ ورته وایو څه ستونزه ده، څه خبره ده، څه روان دي، څه ستونزه ده. په الماني ژبه دا اصطلاح داسې وایي: Was ist los? Was ist los? څه خبره ده، څه روان دي. دوستانو کله چې موږ چاته ته اوس مهال څه کوې، ته اوس مهال څه کوې، دا جمله په الماني ژبه څنګه وایي، تاسو یې په کمنټ کې ولیکئ.